السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د جمعې د ورځې رخصتي د مکتبو دپاره، د مدرسو دپاره او دغه رنګه دوکانداران په دې ورځ باندې رخصتي کوي. محترمه ابن الحاج رحمة الله علیه وایي چې د جمعې د ورځې رخصتي څه مشکل نشته او بلکې دا یو مستحب عمل ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې بدن ته اثرات ورکوئ ساعتا بعد ساعت. نو دغه د جمعې ورځ یو اثرات دي، که شاګرد دی هم اثرات وکړي، که محصل دی هم اثرات وکړي، او که دوکاندار دی په دغه ورځ تجار دی هم اثرات وکړي، نو دا بالکل نیک عمل دی. او بل په دغو شیانو کې چې سودا مه در بندوئ چې د جمعې د ورځې رخصتي دغه سودا وي چې په ځان کې بندوئ، په دې شیانو کې اخر منبر هغه بدبویه خلک درڅه جوړ شي. ځکه بعضې شیان چې موږ ته په میراث راپاتې دي له قرونو پیړیو پیړیو، هغه بالکل په شریعت کې اصل لري، په دین کې اصل لري. ځکه زموږ تاسو اکابر و مشران الحمدلله په داسې هغه وخت کې تېر شوي دي چې هلته ښه علما وله، هغه وخت کې ښه دینداره خلک وه، نسبت تر اوسه هلته ښه علما وه، نسبت تر اوسه هلته دینداره خلک ډېر وه، نسبت تر اوسه هلته هغه پوهنه ډېره وه او هلته عقیده ډېره وه، محبت ډېر و. نو د هغه وخت علما چې هغه ژېرې به د دودانو باندې ژېړې وې، د هغه علماو کتابونه اوس موږ په پوهېږو نه، د زمانې علما ویلی نه سو. نو هغه علما چې وه هغه واقعیت علما وه. زما همیشه له دې خپلو همسن په علماو سره پر دې باندې بحث ویم چې دوی د پخوانو علماو ته عقیده نه لري. زه همدا بدبختي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما په امت کې به داسې وخت راشي وروستنی به پر پانو باندې لګاو کوي. نو د هغو علماو عقیده و علم و، زه خپله چې درته وایم چې د هغه وخت یو کوچنی عالم، لیکن د نن وخت غټ عالم نه دی په برابر هغه علما تېر سوي وه، د هغو په قدر نو بیا زه پوهېږم چې څومره عظیم علما تېر سوي وه. نو د هغو څخه چې کوم شیان موږ ته په میراث راپاتې دي، که څه هم تاسو سره دلیل په لاس کې نه وي، خو له زړه له اخلاصه یې کوئ، ځکه هغو علماو لازم اصل او دلیل د دې شي درلودی. دا چې موږ ته نه دي معلوم ده، خو بیا زموږ ته ناپوهي ده. نو المدخل جلد نمبر 2 صفحه 462 فصل في انصراف الصبيان من المكتب. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.